حدساتي خزانې لس د دنیا حدساتي خزانې ملګرو خلکو د کار دوران هم خزانې موندلې دي. نن موږ داسې د 10 کسانو ویډیو تاسو ته راوړې ده چې د هغو قسمت بدل شو. ملګرو دنیا کې ملاویدونکي خزانو کې باندې د سرو یا د سپینو څخه خزانه نه ده بلکې تا کاغذ یو ټوکړه ده. ملګرو د یو ملک تاریخ چې وي د هغې ټولو نه اهم ډاکومنټ یا دستاویز چې وي هغه د دې ملک د ازادۍ اعلان وي کوم ته چې ډیکلیریشن اف انډیپندنس ویل کېږي. نمبر 8 باندې یو سړی راځي کوم ته چې زوړ پینټینګ جمع کولو شوق وو. د کس په 1979 کې یو زوړ پینټینګ په $4 باندې واغستو. هغه سوچ وکړو چې کوم کور کې دغه پینټینګ لګېدلې دی دا به نوې ورته ولګئ دا کور به لږ صفا هم کوم دې نه پس به دا پینټینګ چې دی په ښه قیمت باندې خرڅ کړم. کله چې دغه سړي د پینټینګ کولاو کو نو د په شا باندې دې سره د کاغذ یو ټوکړه نښلېدلې وه. هغه سړي چې دغه ټوکړه پړاو کا د کاغذ نو حیران و پریشان پاتې شو. دې باندې تاریخ لیکلی 4 جولای 1776 او دا د امریکې د ازادۍ قرارداد و. دغه سړي دا قیمتي قرارداد نیلامولو فیصله وکړه چرته چې د کاغذ دغه ټوکړه $24 میلیون باندې خرڅ شوه کوم چې پاکستانی کرنسۍ کې 408 کروڑ روپۍ جوړیږي. خزانه دریافت یو ډیره زبردسته کہانی ده. درې بهترین ملګري کیلی ریسی او لارا نیوسټای سره نږدې د کرایي یو کور ونیسي. هغوی کور د پاره سیکنډ هند سامان هم واغستو کوم کې چې یو صوفه هم شامل وه. د دې صوفې یو سیټ چې و هغه شلېدلی و په دې کې دوی ته یو لفافه وښکاري. دغه لفافې نه دوی ته $4000 میلاو شو. دوی دغه صوفه صحیح طریقې سره چکول شروع کړل نو دې صوفې نه ټوټل یعنی $40,800 میلاو شو. پیسو سره دوی ته نور کاغذات هم میلاو شو سره چې دوی ته د دې صوفې اصل مالک یوې زړې ښځې پته ولګېده. چې کله د دې ښځې تپوس لپاره لاړل نو دوی ته پته ولګېده چې دا ښځه ډېره زیاته زړه ده او اکثر څیزونه کیدي او بیا ته هیري. هغې د خپل ژوند جمع کولې پیسې بینک کې جمع کولو لپاره تله. د پیسې د صوفې یو طرف ته یې کېښوې او ته هیرې شوې. کله چې د دوی حالات خراب شو نو کور والا دغه صوفه خرڅه کړه خو دغه درې ملګرو دغه ښځه پیدا کړه او ټولې پیسې یې ته ورکړې. په دې خبره باندې یو لایک خو جوړیږي. جیمز کینر راځي چا سره چې د خپل خاندان یو ډیکوریشن پیس پروت و کوم چې د په خاندان کې څو صدای نه را روان و. هغه کله هم د دې خرڅولو سوچ هم نه و کړی. د مزې خبره په دې کې دا ده چې جیمز ته د دې حقیقي قیمت پته نه وه. جیمز دا خیال و چې دا صرف یو څو $1000 باندې خرڅېدی شي او هغه ته د پیسو ضرورت هم و. هغه دا یو کنونشن سنټر ته لاړو چرته چې د ډیر زیاتو نوادراتو بولی لګېدونکې وه. جیمز باندې د حیران کونۍ غرونه هله رالل کله چې د دې ډیکوریشن پیس قیمت $5 میلیون ته ورسېدو. دا مجسمه یو مشهور فرنچ آرټسټ اګسټ ایروډینګ جوړه کړې وه. جیمز ته د دې $5 میلیون میلاو شي کومې چې پاکستانی کرنسۍ کې 85 کروڑ روپۍ جوړیږي. ملګرو نن نه څو کاله وړاندې په 2009 کې د برطانیې علاقې سټریټ فوډ شایډ کې د یو زمیندار قسمت هغه وخت بدل شو کله چې د خدای دوران هغه ته د سونې یو ټوکړه میلاو شوه. کیډي برډ نومې دغه کسان ډیر زیات هوښیار و. د سونې یو ټوکړه میلاوېدو نه پس چې هغه ته خوشحالي وشوه نو هغه ځای کې هغه ته دا هم په ذهن کې راغله چې داسې خو نه ده چې په دې ځمکه کې چېرته نوره سونه خو نشته کومه چې پرته ده. ټیرې په خپله ځمکه کې را روان 15 کالو دوران په خپله ځمکه کې 2000 د سونې دغه رنګ ټوکړې میلاو کړې یا میلاو شوې. نو هغې نه پس هغه د دې سره خوا کې ځمکه هم واغسته او خاموشۍ سره هغه هم کاندسل شروع کړل. د خدای کار پوره په 2009 کې جاري و. د دې یو کال دوران هغه 1400 نه زیاتې د سونې ټوکړې موندلې. د نه پس هغه د برطانیا حکومت سره رابطه وکړه او ورته ویل چې هغه ته خزانه میلاو شوې. دا سونې ټوکړې اصل کې زړې د شاهي جواهراتو حصہ وه او د برطانیا ثقافت هم حصہ وه. د برطانیې حکومت مو مانګي قیمت ورکو او دغه خزانه یې ته واغسته او د برطانیې یو عجایبګر کې کېښوه. د خزانې نه ډېرې 3.3 میلیون پاونډ وګټل کومې چې پاکستانی کرنسۍ کې 80 کروڑ روپۍ جوړیږي. 2017 کې د امریکې یو سړی ټینسی تر مړ شو. د هغه کور ته افسوس لپاره دا کور ته لاړو نو دغه سړي د دې کونډې خدمت کولو لپاره کار شروع کو. سټور صفای دوران ته د فوټبال میچ څو کارډونه میلاو شو کوم چې د 1940 1950 او د 1960 دهایي وو. د چې طریقې سره د سټور صفه کول شروع کړل نو دته د داسې کارډونو 19 نور حصے میلاو شوې کوم چې په مختلف ډبو کې بندو. دا ټول کارډونه ډیر زیات نایاب وو
کوم چې په ډېر ښه قیمت باندې خرڅېدلی شو. دغه سړي خپلې بیوه انټي مدد کولو لپاره د دې کارډونو نیلامي وکړه، نه چې دته 5,14,000 ډالر ملاو شو، کومې چې پاکستاني کرنسۍ کې تقریبا 8 کروڑه روپۍ جوړیږي. دا کہانی د دې خبرې هم یو بهترین مثال دی. کله د یو سړي نیت ښه وي نو هغه سره همیشه ښه کیږي. ملګرو په 1996 کې برتانیا یو جوړې یو پیانو واغسته. په 2016 کې دوی خپل کور بدلولو دوران دغه پیانو دوی یو لوکل سکول ته په چندې کې ورکړه. کولوالو دغه پیانو ټیکولو لپاره یو کاریګر ته یوړه. کله چې کاریګر دغه پیانو کولاو کړه نو په دې کې د سونې 900 سکې ملاو شوې، کوم چې 200 کاله نه زیاتې سړې وې. سوس چې دغه خزانه د چا لاس ته ورنه راله، ځکه چې د دې مالک څوک هم نه و. تنوي حکومت دا په خپلې قبضه کې واغسته او په عجایبګر کې کېښوه. په 2013 کې د امریکای یو ریاست کې یو امریکایي جوړې خپل پالتو سپی چې دی هغه پارک ته چکر د پاره راوستو، چرته چې هغوی د یو درخت یعنی د بوټي په جرړو کې انخلې شوی زوړ د خاورو جوړ یو مرتبان موندو. دوی دغه خاوره وکنيسته او دغه برتن بهر راوویستو. د برتن نه 1427 سکې راووتې. دا د امریکای کرنسۍ سکې وي. په دې باندې تاریخ 1845 لیکلی و. دغه امریکایي جوړې د دغه نایابو سکو بولۍ لګولو فیصله وکړه. دې طریقې سره دوی 11 میلیون ډالر وګټلې، کوم چې پاکستاني کرنسۍ کې 185 کروڑ روپۍ جوړیږي. 2017 کې نیک میډنومي تور ویب سایټ ای پی نه 30,000 ډالر کې یو زاړه او خرابه ټینکر راواغسته. هغه او د هغه ملګري دغه ټینکر ټیکولو لپاره په دې باندې کار شروع کو. نو په دې کې دوی ته 15 د سونې خښتې ملاو شوې. د دې 15 خښتو ټوټل قیمت 2 میلیون ډالر جوړېدو، چې پاکستاني کرنسۍ کې 34 کروڑ روپۍ جوړیږي. امید دی چې دغه پیسو باندې به دوی تر اوسه پورې ښه ټینک اغستی وي. 2007 کې دوه امریکایي ملګري تاوس اورلیری امریکای ښار نیویارک کې یو زوړ کور په 3 لک ډالر کې واغستو. نیت یې دا و چې دا ټیکی او په ښه پیسو باندې خرڅ کړي. دوی دغه کور چې کله صفایي شروع کړه، د کې دوی ته ډېر زیات زړه پینټینګز ملاو شو. دوی دغه کور زوړ مالک سره رابطه کولو کوشش وکړو. هغه ورته وی چې دغه پینټینګ د څه کار نه دی، دا تاسو وګرځوئ. تامس او لیری دغه پینټینګز جمع کړل او ځان سره یوړل. کله چې هغوی د صفایي کار شروع کو، کوم چې 100 ورځې پورې جاری و، دا ټول پینټینګز یو مشهور پینټر آرتر پینجیان جوړ کړیو. په دې کې خو یو پینټینګ خو ډېر زیات نایاب او د هغه په ډېر لوی شاهکارونو کې. دغه پینټر خو په خپل ژوند کې مشهور نشو، خو مرګ نه پس دا او د کار ته ډېر زیات شهرت ملاو شو. هغه دواړو ملګرو دغه پینټینګز چې او یاو نه زیات و د دې بولی ولګوله او ټوټل 30 میلیون ډالر وګټلې، کوم چې پاکستاني کرنسۍ کې 510 کروڑ 90 روپۍ جوړیږي. داسې دوه ملګري راځي کوم چې په ټوله دنیا کې پټې خزانه راوستو کار کوي. ټیک میل او ټیچر مای نومي دوه ملګري 13 کالو راهیسې په ټوله دنیا کې پټې خزانه راوستو باندې کار کوي. دته د یو سړي پته ولګیدا کوم چې خپل کور سره خوا کې د سپینو سکې خخې کړې وي او ورته ملاو شوی وي. د دوه ملګرو دغه سړي علاقې ته لاړل. اول تکي جدید آلاتو د لارې شپېته د سپینو سکې راوستې. دوی قسمت حالا نور هم اوچت شو چې کله دوی پر اختیا باندې التکه یو خزانه مونده، کوم کې چې 50,000 نه سیوا د سپینو سکې وي. ټول نه غټه خبره پدې کې دا چې دا سکې 2000 کال نه زیاتې زړې وي. دوی دغه سکو نه 10 میلیون پاونډ وګټلې، کوم چې پاکستاني کرنسۍ کې 210 کروڑ روپۍ جوړیږي. ملګرو که تاسو ته نن زموږ ویډیو پسند شوي نو دا تاسو لایک او شیر ضرور کړئ. د خپل ځان او چاپیریال خیال ساتئ. الله پامان.